جوړې دې بیا چې څنګه د بیداره شکر دې ته ښه جوړې عثمانه یو منټ ودره ټلیفون کوم خبره ته کومه یار ته کاټ کی وای یو منټ ودرېږه یاره څه بېکار عادت دی نور تا ته وایم یار ته ټلیفون کاټ کړم او تا به څوک به سره وکړو یار دا څه بېکار عادت دی قسم په خدای که نه سړی ټلیفون ته لکه نشي ته سړی لکه یو منټ ودرې یار سره ګایږم زه درته همدا کاټ که ته یې کاټ تا ته وایم یاره څه بېکار عادت دی یار دلته یو دی یاره ګلې پړاو دی راځئ شاده خوا سړی په لغت وي راځئ شاده خوا په لغت سړی وي دغه بېکار عادت یې دی بس علاقه دماغ اگر را خراب کړي بیا به سبا سره نوس و څنګه په خیر یې یا مړې په دونه ناولاده ساعت مې تېر سوی دی چې یاره مه کوه پوښتنې و بایي ته ولې نه رالې یاره جبه شه سړی په قرآن دی ساعت مې تېر سوی وای و ته دا چیشکه تا زما عادت دی دا دې ډېر بېکار عادت دی نو څه په وکړم عادت پاتېږي سړی یو ځای در سره ودرېږي سړی په تر شرمېږي هغه عادتونه کوئ چې خلک په تې شرمېږي ټکه مو ووه ای وروره دا تا چې په مخ اخیستی دي دا توپونه راکاږي دا توپونه ته څه کوي څه دا عادت دی دا څنګه عادت دی مردارخوري دې په مخ راخسي د پپازه ګوتې چیخ کې راوې کېږي ته واسونه دې راوکشه به د توپونه دې په لاس کې دی کې ستی د لاسه که سړی د چا سره کښېنستلی نه شي بس دا مردارخوري په مخ اخسي د پپازه ګوتې راوې کېږي دا اوس څه کار دی سبا به د سیالانو په مخ کې ناست یم به په پزه ګوتې کې وې په یمې پل کې به ناست یم په پزه ګوتې وې دا څنګه عادت دا عادت موږ له ولې نه رالوېږي ما ته لوېدلی دی اوس نه پاتې شي څنګه خو د ځانه یې پاته که په پزه کې ګوتې والی شي دا مې وه نو مجبوره سوی یم اوس نه کېږي مجبوره سوی ته وایه پیسه د ګټه دل را روانه ده دی کې وګورې ته واسونه دې راوکشه بیا دی ولا هر څه چې مړی بېزتي جوړه کړې ده ځه ورسه یار را روان یو دا مې عادت ای مړی یوه ورځ دې نه ده دوې ورځې دې نه دي درې ورځې دې نه را روان یې سیدلا سړی په محفل کې کښېنستلی نه شي زرداده خو نه وې راته کوه ستا د دې شپورو چې دا چیشکه زرداده دا عادت دی زرداده دا دې ډېر د سپي عادت دی خامه بده او دا دی د ستا د سپي عادت پر شي بوی کاږي سړی خوا راوګرځه